بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 23 د اکتوبر کال 2015 چې جمعه المبارک سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن موضوعات مختلف موضوعات دي، نړیوال دي، سیمه ییز دي، د ملګرو ملتونو دي، نظامی دي، هر رنګ یې په دې کې په حساب یو غونچه دستګل مې جوړ کړی دی د ټولو مسایلو نه. خواږه ترخه ټول یو ځای شوي دي. دا به انشاءالله ټول تاسو حضور ته وړاندې کوم. په آخر کې به د خیبر پښتونخوا کې د په حساب د آزادۍ غوښتونکو د حرکت غورځنګ چې په پاکستان کې نارامي او دغه تر کوم حده پورې ده، د دې راپور به ستاسو حضور ته وړاندې کوم. مخکې دې نه چې خپل نړیوالو مسایلو ته لاړ شم او تبصرو ته، یو خبره د تیرو برنامو په سلسله کې چې د تیرو ورځو وشوې، لومړی خو د ستاسو د ټولو د کلک تایید نه، ملګرتیا نه او د ستاسو نظریات نه ډېر زیات منندوی یم. تاسو ملاتړ وکړه او په دې کې ماته دا معلوم شو چې ملت اوس هم بیداره دی. خو زه دغه یو ټکي ما ځوروي چې دغه جنایتکاران چې یو دوه کسه دي، د دې غوغا دونه ډېره ده چې ټول میخا ملت چې اکثریت دی هغه ولې خاموشه دی. یعنی په دغه 3-4 ورځو کې چې موږ په ډاکټر نجیب باندې بحث وکړ یا په کمونستانو باندې، په وطن پلورونکو باندې بحث وکړ، دلته ډېرو ماته دا ولیکل چې چا تره مړ شوی دی، چا پلار وژل شوی دی، چا ورور وژل شوی دی، هر یو قصه او داستان لري. اما زه دې ته حیران یم چې ولې خاموشه دي، ولې نه راځي دغه نه وایي. که فرضاً رباني یا حکمتیار کوم جنایت کړی دی یا غلطي ترې شوې ده یا خطا یې کړې ده، چې هغه هم تاسو ته ما ویلې چې د کمونستان را ننوتل دی، په پټوکو کې کار هغوی خراب که بدنام دوی شول. منتها بیا مې هم دا ویلي دي چې که رهبر کوم خطا کړی، رهبر ته چې څه وایي بالکل وایي. موږ تاسو غوندې نه یو چې د ډاکټر نجیب مرداره یې کړې، حلاله یې کړې، ته دفاع کوئ. که رباني حکمتیار غلطي کړې ده، کړي به، یا فرد دی، مګر ملت د افغانستان جهاد کړی دی، ملت ته او جهاد ته توهین به نه کوئ. دا زما اصلي ټکی و. خو زه دلته اوس په دغه دغه یم چې د دومره اکثریت باوجود ولې ټول خاموشه دي. ما ته د دوستانو ولیکل چې څومره اسناد دې په کار یې ډاکټر نجیب د جنایاتو او دغه موږ همکاري کوو. ما ورته وم لیکل چې زه بالکل حاضر یم، ما ته هر شی چې برابرولی شي تاسو برابر کړئ. خو زما هیله دا ده چې ولې په خپله میډیاګانو ته نه راوځئ، ولې هر یو د اواز نه راوچتوئ چې خلک پوهېږي چې ملت اوس هم هماغه ملت دی چې جهاد یې کړی دغه جنایتکارانو. که چېرته مجاهد یو خطا کړی دی، دې معنا خو دا نه ده چې نجیب پاک شو. که مجاهد خطا کړی ده، د مجاهد د خطا معنا دا نه ده چې نجیب پاک شو، یا د نجیب د خطا معنا دا نه ده چې مجاهد به پاک شي. دا مجاهد خطا کړی ده، د هغې خطا به شمارئ. که طالب خطا کوي هغه به شمارئ، او چې کمونستانو کوم جنایت کړی هغه به شمارئ. دا معنا نه ده چې د یو طرف ونیسئ د بل جنایت پټ کړئ. دا یو ډېر مهم ټکی دی چې په دې باندې تازه وکړئ. او هغه دوستان چې وایي چې د دې کورنۍ ته دا شي، اواز راوچت کړئ. په یو تن مه پرېږدئ چې اواز وایي، ځکه خو دی بیا داسې ډاډه راځي وایي ته یوازې وایي ملت ټول موږ سره دی او ملت ټول مخالف دی د دوی. نو ولې اواز نه اوچتئ؟ راځمه د زلمي خلیلزاد راتګ متعلق دوستانو پوښتنې کړې وې، ویلي چې په دې باندې یو رڼا واچوه چې دا ولې راغلی دی او د دې تر شا څه موخه ده. ځکه چې د دې په هکله مختلف نظریات وړاندې شول. چا ویلي چې دا راغلی دی او په عین حال کې د پاکستان یو هیات هم راغلی افغانستان ته، دلته کوم بله نوې لوبه ده. د زلمي خلیلزاد راتګ د پاکستاني هیات راتګ سره هېڅ کوم اړیکه نه لري. زلمی خلیلزاد د پاکستاني هیاتانو سره، حتی د هغې هغه لوړپوړو غټو جنرالانو او صدراعظمانو سره طبعی نه لګېږي او نه د هغوی سره خوشحاله خبرو کې. هغه په دې پوهېږي چې د افغانستان سره کومه لوبه کړې ده او په همدې اساس دی د هغوی شدید مخالف دی. بنان د ده راتګ د هغې سره کوم اړیکه نه لري. دویم دغه دا دی چې دې راتګ د هغه شلېدلې مزي دی چې عاصم منیر د افغانستان او د امریکې ترمنځ کړی، چې هغه بیرته وپېرودل شي، وتړل شي او بیرته دغه لاره جوړه شي چې امریکا افغانستان په رسمیت وپېژني یا سفارت خپله د عقل خلاص کړي. د ده لپاره غټه ستونزه د هغه زندانیانو ده چې دی راغلی د هغه زندانیانو مسله حل کړي، او که وشي کولی دغه زندانیانو خبره یو طرفه شي، نو امریکا به اقدام وکړي د افغانستان سره خپل اړیکې استواري کړي.
په عین حال کې د قطر د خاص استازي تعینېدل او د هندوستان د سفیر تعینېدل د دوه مهمې موضوعات دي چې د خلکو توجه ځان ته اړولې ده او د پاکستان د تشویش باعث ګرځېدلې. تاسو معلومه ده چې قطر هم د امریکې لوبغاړی دی په سیمه کې او هندوستان هم د امریکې لوبغاړی دی په سیمه کې او دواړه د افغانستان په قضیه کې دخیل دي. نو د ده لپاره د دې دواړو د سفیرانو په سطح باندې کسان متعینېدل او دلته د لوبې بدلیدل دا په دې معنا ده چې سیمه کې لوبه بدله ده. اصل پروګرام د پاکستان د وهلو دی. انشاءالله افغانستان به قوي کیږي، په خپل پښو به ودرېږي او د دغې دواړو استازو تعینېدل د ده شي علامت دی که اسلامي امارت هم د دوی سره هماغه لازمه مرسته او همکاري وکړي نو په رسمیت پیژندنه به وشي او نظامي او دا مرستې به وشي او افغانستان به د دې مشکلاتو نه ووځي. د دغې خبرې په تایید کې د بهرنیو چارو وزیر مرستیال ډاکټر نعیم وردک دا خبره کړې ده چې موږ پاکستان لپاره ډېر زغم مو وکړ، نور د موږ نه آزمایي، یعنی نور صبر کاسه لبریزه شوې ده او دا ډېر دقیقه خبره ده چې د افغانانو کاسه لبریزه شوې ده. 40 کاله لوبه په موږ وکړله. راځم د اروپایي ټولنې متعلق 14 مملکتونو مشترکه نظامی مانور شروع کړی دی چې دا په خپل ډېر لوی معنا لري چې اروپا په د دستجمي توګه د چا په مقابل کې تیاری نیسي او هغه ښکاره خبر ده چې دوی د روسیې نه په هیره کې دي. د روسیې تیاری کله د هالند خواته ځي، کله د فرزن کله د پولند خواته ځي او کله د یوکرین خواته ځي او جرمنانو ویلي چا خواته راغلي دي. ځینې نورو ملکونو هم دا شکایت کړی د دوی دا یره ده نو دوی لګیا دي تیاری نیسي. په عین حال کې اروپایي ټولنې د روسیې نه د دوی د انرژي ضرورتونه زیات د روسیې نه دغه کیږي. نو په دې اساس دوی د امریکې سره په دې شي کې چې کله ودرېږي اروپا ډېره ضربه خوري. خو نن د امریکې د هغه تحریماتو په هکله چې ټرمپ ترې شکایت وکړه چې ما دې باندې بندیزونه ولګول، تاسو ما سره مرسته ونه کړله، نو اروپایي ټولنې دا اعلان وکړ چې د مایع ګیسو چې LNG ګیس باندې یادېږي د ده اخیستل د روسیې نه بند کړل چې په دې باندې امریکا خوشحاله شوله. خو د دې قیمت به په اروپا کې مشت خلک به یې ورکوي ځکه چې ګیس په قیمته کیږي او خلک به د هغه د اخیستلو توانایي نه لري. په عین حال کې د امریکې له خوا نه روسیې باندې د زیاتو بندیزونو د اعلان لپاره ټرمپ ویلي چې بله ورځ به د کاملا د 2 ورځو کې نوي بندیزونه په روسیې باندې وضع کړي او دا به د دوی د روابطو د شخړېدو نور هم باعث وګرځي ځکه مدمدوف پخواني رئیس جمهور د روسیې او اوس معاون د شورای امنیت هغه دا خبره کړې چې دا په معنا د جنگ ده او اعلان د جنگ د امریکې د روسیې په مقابل کې دی. بل ګواښونکی نړیوال خبر دا دی چې د چین د خوا نه مصر ته په ډېر مخفي توګه باندې د یو سکواډ یعنی 10 دانې الوتکې د G10C ور رسېدلې دي چې دی په اسرائیل او امریکې کې یو لوی تشویش پیدا کړی دی چې دا ولې او څنګه دا معاهده وشوله او موږ خبر نشو او دا دغې ته وم رسېدل مصر ته. نو په دې بابت کې تاسو ګورئ چې یعنی تسلیحات هر خواته روان دي. په عین حال کې روسیې هم دا دغه کړی دی چې دوی به خپل اتومي میزایلونه زیاتوي او خپل په اتومي طاقت کې به زیاتوي او اتومي میزایلونو تولیدات زیات کړي دي او شروع یې کړې ده. بل خبر نړیوال دا دی چې ریچارډ بنت چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شاخ کې رئیس دی او د افغانستان متعلق خپل وخت راپورونه وړاندې کوي. یو ځل بیا د افغانستان په حق خپله منحوسه چیره ښکاره کړې ده او په افغانستان باندې تهمتونه هماغه زوړ راپور چې ما واورېد 2 کاله مخکې چې کوم شی دی لیکلو هماغه ته ورقه یې بیا رااخیستې وه او ویلې زه موثق راپورونه دي چې خلک وژل کیږي او د ښځې باندې تجاوز کیږي او ښځې نیول کیږي. ښځې دا ټول دروغ، یعنی د دې سترګې کله چې غزه کې کوم بشر وژل کېده هلته د سترګې وړاندې وي د یو راپور تاسو ونه کاته چې د غزې پیسه کې د ورکړی ځکه خپله یهود الاصل دی. زه دې ته مشخرما وایم د ریچارډ بنت ته دا ډېر یو منحوس انسان دی، دا یهودی دی او دا راپورونه یې د ټول چې دي طرف دی او بایس دی. نو په دې اساس باندې د یو ځل بیا په افغانستان باندې تهمتونه ویلي دي او تاسو پوهیږئ د دې خوله کوم چینل دی شیطان انټرنیشنل
شیطان انټرنیشنل سره دی چې د ریچارډ بینټ راپور وړاندې کوي بیا څنګه کې سوی چې د هزارګانو په ښځو باندې په افغانستان کې ظلم کیږي او دا د کیږي او وژل کیږي او د بیا کوشش څه کوي د شیطان انټرنیشنل چې پښتانه او هزاره سره واچي او په افغانستان کې نفاق جوړ کړي او یو کورنی جنگ خواته دا کی دا دومره خبيث او رزیل خلک دي چې دوی د خپل د اهدافو لپاره بشر وژني انسان وژني او خلک په جنگ باندې اچي نو دا کار دوی کوي او ریچارډ بینټ هم هغه سي منحوس راپور وړاندې کوي چې د غزي پیسې کې وړوندې په نورو مسایلو کې وړوندې خو افغانستان لپاره بیا لاسونه خپي خلاص دي او راځي راپورونه وړاندې کوي او داسې شیطان چینلونه چې دي په د باندې کار کوي راځم د جهادي راپورونو متعلق د 13 ورځ 22 د اکتوبر تفصیل د عملیاتو دا دی چې ټول په 15 عملیات شوي دي یعنی حمله شوي دي چې د دې جملې نه 15 د باجوړ په ولایت کې 15 عملیات شوي دي خیبر ولایت کې 3 عملیات شوي دي د لکی مروت په ولایت کې 2 عملیات شوي د وزیرستان جنوبي کې 2 عملیات شوي دي همداسې دیره پایین کې 2 عملیات شوي دي او وزیرستان شمالي کې یو اپریشن شوی دی چې په باجوړ کې په دې 15 مختلف عملیاتونو کې 2 عسكر وژل شوي دي 2 امنیتي کامرې ویجاړې شوي دي او یو کس ژوندی نیول شوی دی په خیبر ولایت کې چې 3 عملیات شوي دي ځاني او مالی تاوانونو راپور د 3 وړو زینه راغلی دی یو امنیتي کامره ویجاړه شوې ده لکه مروت کې 2 عملیات شوي دي 2 امنیتي کامرې له منځه تللې دي او همدارنګه د تلفاتو راپور هم راغلی دی د جنوبي وزیرستان په 2 عملیاتو کې 2 پوځیان وژل شوي دي او د مالی تاوان خبر هم راغلی دی وزیرستان شمالي کې یو عملیات شوی دی چې تلفات مالی او ځاني درلودل بیا حکومت پر خلکو باندې بمباردمان کړی دی چې ماشومان پکې وژل شوي دي دا د 22 تاریخ راپور راځم اوس د همچنان یو بل خبر د 22 تاریخ دا و چې وزیرستان شمالي کې یو عمله نامعلومه شوی و 15 تنه پکې وژل شوي او بیا پس لاغینه اور ورته چول شوی چې مجاهدینو ایدنه لا تعلقي اعلان کړی دی ویل چې دا عمل دوی نه دی کړی او د دې پیښې سره دوی کوم تعلق نشته دی د 20 د اکتوبر تفصیلات دا دي چې 14 عملیات شوي دي په چترال ولایت کې 15 اپریشن په جنوبي وزیرستان کې 15 په وزیرستان شمالي کې 2 په ورغزي ولایت کې 1 د ټانک په ولایت کې 1 په خیبر ولایت کې 1 او د باجوړ په ولایت کې 1 نو تفصیل دا دی چې د چترال په ولایت کې 2 امنیتي کامرې د منځه تللې دي او مالی او ځاني تلفات ور اړول شوي دي په جنوبي وزیرستان کې 2 کسه وژل شوي دي 2 امنیتي کامرې ویجاړې شوي دي د تلفاتو راپور موجود دی د وزیرستان شمالي نه همدارنګه چې 15 اپریشن دغه 2 اپریشن پکې شوي دي په دې کې یو نفر وژل شوی دی یو امنیتي کامره لمنځه تللې ده دغه اپریشن د میرانشاه ولسوالۍ او د میرعلي ولسوالۍ د دواړو په منځ کې د پیرانو په پوستې باندې او د ششکروز په پوستې باندې ترسره شوي دي همدارنګه د اورګزیک دغه کې ولایت کې د غلجوی ولسوالۍ د کاشي په سیمه کې په څو پوستو باندې حمله ترسره شوې ده یو پوسته کاملا فتح شوې ده پس هغې نه ورته اور ورته کړلی شوی دی افراد ژوندي نیول شوي دي او مشرانو ته سپارل شوي دي د قومي مشرانو ته یو موټرسایکل 2 بیټرۍ 2 کلشینکوفه او نظامی تجهیزات په غنیمت نیول شوي دي په ولایت اورګزي کې دا د ولایت د اورګزي راپور اوس د ټانک په دغه کې یو حمله شوې ده په ولسوالۍ جندوله کې چې د اف سی پر پوستې باندې سنایپري حمله شوې ده یو کس پکې وژل شوی دی یو امنیتي کامره ویجاړه شوې ده همدارنګه په خیبر ولایت کې یو وژل شوی دی یو زخمی شوی دی دا د باړې ولسوالۍ تیرا تندی پیر په پوستې باندې حمله شوې وه په باجوړ ولایت کې د سالارزوی ولسوالۍ خزسر پوست باندې
برید ترسره شوی دی چې یو کس پکې وژل شوی دی. نو دا و د جهادي راپورونو سلسله او هغه نړیوال معلومات چې ستاسو حضور ته مې وړاندې کړل. هیله ده چې خپل دوستانو سره شریکه کړئ او خپل نظریات ماته لاندې ولیکئ. زه به انشاءالله ستاسو د پوښتنو ځوابونه ورکوم او په عین حال کې زما برنامه سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، زنګوله ووهئ تر څو د ټولو دوستانو ته دا ورسیږي. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.